په برنډه کې پرېښودل شوی ماشوم د یخنۍ له وجې ووژل شو. چا ناغېړي کړې چې همدغه ماشوم پرېږدي او ووژل شي. په سلامونو محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د هر څه نه مخکې دوستانو زموږ دغه ویډیو تر پای وګورئ ترڅو تاسو په دې خبر شئ. د روغتیا ځایي چارواکي له خلکو غوښتل شوي چې په یوازې سره ماشومان په بهر کې مه پرېږدئ. د روسیې چارواکي له هغه وروسته پوښتنې ګرویګانې پیل کړې چې یو کورنۍ په بلې یا په برنډه کې د سختې یخنۍ پرېښودل شوی ماشوم له کنګل کېدو وروسته ساه ورکړه. ویل کېږي ماشوم په ګرځنده زانګو کې 5 ساعته داسې حال کې په برنډه کې پاتې و چې د تودوخې درجه -7 سانتیګریډ وه. د ځایي رسنیو راپورټونو کې ویل شوي دي چې مور او پلار دا ماشوم د تازه هوا اخیستو لپاره په برنډه کې پرېښی و. وروسته روغتیایي ځایي چارواکي له خلکو وغوښتل چې په داسې یوازیتوب سره ماشوم بهر مه پرېږدئ. روغتیایي چارواکي په یو انسټاګرامي پوسټ کې ویلي تاسې ته باید هر وخت معلومه وي چې ماشوم مو چیرته او له چا سره دی. په پیغام کې زیاته شوې چې کوم بل ماشوم په خطر کې وینئ مه ترې تېرېږئ، ځکه که په ژمي کې په لارو کوڅو کې ورک او یا ټپي ماشومان په خورا چټکۍ سره د تودوخې د ټیټې درجې له کبله ګواښ سره مخامخ کېدلی شي. پیغام کې ویل شوي چې یو شمېر میندې پلرونه د خپلو ماشومانو خوندیتوب په هکله بې غوري او بې پروایي کوي. د لپاره نومي روسي خبر سایټ په یو راپور کې ویل شوي په هغه راپورټ کې چې دغه ماشوم د مړینې په تړاو ځایي پارلمان ته وړاندې شوی راغلی چې ماشوم د هایپوترمیا له کبله وژل شوی ده. هایپوترمیا تر ډیره وخته د سختې یخنۍ له کبله د بدن تودوخې درجې د زیات ګرځېدو له کبله رامنځته کیږي. دوستانو خدای دې وکړي چې همدغه ویډیو ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. ماشومان هیڅ وخت د بیرون پرې نه دی، که بیا هم پرېږدی خو ورسره اوسئ چې خدای نه خاصه څه ورباندې ونه شي. دوستانو که چېرته غواړئ د جالبو او دقیقو معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ نو د لمر پریس چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو دوستانو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.